یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تسألوا تپوس مکوئ عن اشیاء د داسې سوزونو په باره کې ان تبد لکم که ښکاره کړی شي تاسو ته تسوکم نو خفه به کي تاسو وان تسلو او که تاسو سوال کوئ عنها د هغې سیزونو نه حین ینزل القرآن کله چې نازل کړی شي قرآن کله چې نازلېدلی شي قرآن حین ینزل القرآن کوم وخت چې نازلولی شي قرآن تبد لکم نو ښکاره به شي تاسو ته جواب د هغې عفو الله عنها الله تعالی معافي کړله د هغې تپوسونو چې کوم مخکې کړي دي الله تعالی معافي کړله عنها د هغې تیر شو سوالونه تپوسونه والله غفور حلیم الله تعالی بخونکی او صبرناک دی قد سهل قوم یقینا تپوس کړی یو قوم من قبلکم ستاسو نه پخوا ثم اصبحوا بیا شو بها په هغې سره کافرین منکر کافر ما جعل الله نه دا مقرر کړی الله تعالی من بهیرة بهیره ولا صاحبه او نه صاحبه ولا وسیلة نه وسیله ولا حام او نه حام بحیره صاحبه وسیله حام نو ما جعل الله ندی مقرر کړی الله تعالی من بهیرة بهیره یعنی غوږ پرې کړی شوی هغه چې غوږ به وله کټ کو بیا به پرېښوده نو من بهیرة غوږ پرې کړی شوی زناور ولا صاحبة او نه صاحبه یعنی آزاد پرېښودلی شوی څاروی ولا وسیلة او نه پیوسته کړی شوی څاروی ولا حامن او نه ملا ساتونکی ولا حامن او نه ملا ساتونکی ولكن الذين لیکن کسان کفرو چې کافران دي یفترونا دوی تړي جوړي الله په الله تعالی باندې الکذب دروغو واکثرهم زیاد د دوی نه لا یعقلون نه پوهېږي عقل نه لري واذا قیل لهم کله چې ویلی شي دوی ته تعالوا راشئ الی ما هغه کتاب طرف ته انزل الله چې الله تعالی را لېږلی ویل الرسول او رسول الله سلم ترا او پیغمبر طرف ته راشئ قالو دوی وی حسبنا کافی دی زمونږ دپاره ما هغه دین هغه طریقه وجدنا علی چې مونږ موندلي په هغې باندې آباءنا خپل پلار نیکه اولو کان آباؤهم ای ارمان دی چې پلاران د دوی لا یعلمون شیئا اس باندې نه پوهېدل ولا یهتدون او نه په سمه لارو اولو کان آباهم آیا اگر که وو آباهم پلاران د دوی لا یعلمون چې نه پوهېدل شیئن په هیڅ یو څیز باندې ولا یهتدون او نه لاره موندونکي وو یعنې بیا ورپسې هم روان دي یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو علیکم لازم دی په تاسو باندې انفسکم د خپل ځان بچاو د خپل ځان ساتنه لازم دی پتاسو انفسکم فکر د خپل ځان فکر وکړئ لا یضرکم ضرر نشي رسولی تاسو ته من هغه څوک ضل چې ګمراه شوی دی اذا اهتدیتم کله چې تاسو په هدایت باندې تاسو ته ضرر نشي درکولی من هغه څوک ضل چې ګمراه شوی دی اذا اهتدیتم کله چې هدایت وموندلو تاسو الی الله الله طرف ته مرجعکم ستاسو واپس جميعا د ټولو فینبئکم نو الله تعالی تاسو خبر کی بما پاس باندې کنتم تعملون چې تاسو عمل کوو یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو شهادت بینکم گواہی په میانځ تاسو کې اذا حضر کله چې راشي احدکم الموت یو تن تستاسو نه الموت مرگ شهادت بینکم گواہی په میانځ تاسو کې اذا حضر کله چې را نږدې شي احدکم الموت یو تن ستاسو ته الموت مرگ حین الوصیتو په وخت د وصیت کولو کې اسنان دو کسان زوا عدل انصاف والا منکم ستاسونا او آخرانی یا نور دو کسا من غیرکم ستاسونا علاوه یعنی کافرانونا ان انتم کئی تاسو
ضربتم چې سفر کوئ فی الارض پزما کې فاصابتکم نورسیږي تاسو ته مصیبت الموت د مرګ تحبسونهما نیثار بکئ تاسو دا دواړه من بعد الصلاة پس د منځ د مازدیګر نه فیقسمان بالله نو دوی به قسمونه وکړي په الله تعالی باندې ان ارتبتم که شک کوئ تاسو ان ارتبتم که شک کوئ تاسو لا نشتری وای بچی لا نشتری منگا ناخلو به پدی سرا سمنن پیسے بدلا مال ولو کان ذا قربا اگر کوي دا ذا قربا خپلوان ولو کان ذا قربا اگر کوي دا چاله چې قسم خوړل شي ذا قربا خپلوان که شک وکړه تاسو لا نشتری نه باخلو په د پیسې به په دې باندې سمان پیسې ولو کان ذا قربا اگر کوي نسبی خپلوان ولا نکتم شهادتن ان پټو منګه گواہی د الله تعالی شهادت الله نه پټو منګه گواہی د الله تعالی ان اذل من الاسمین یقینا موږ په دغه ټیم کې شو د ګناګارانو نه فاین عسرا پس که خبر شو علا انهما فاین عسرا نو که خبرداري شو علا انهما استحق چې دوی کړی دی اسمن دا ګنا استحق اسمن چې دوی کړی دی دا ګنا علا انهما په دې چې یقینا انهما دا دواړه استحق مستحق شوی دي مستحق شو اسمن د ګنا دي ان په دروغه قسم کولو باندې چې دوی قسم وکړو انهما استحق یقینا دا دواړه مستحق شو اسمن د ګنا فاخرانی نور دو کسان یقومان یبدریگی مقامهما پزید دوی من الذین دا اغا کسانا استحق علیهم چی ثابت شوی دے حق دا غوی استحق علیهم چی ثابت شوی دے حق دا غوی دا پارا الاولیانی چی نزدی دی دا دوارا دی ملیتا فآخرانی نور با یقومان یبدریگی مقامه پزید دوی من الذین دا آغا کسانونا استحق علیم الاولیان چه زای شوی دے حق استحق علیم یو معنی دارا چه ثابت شوی دے د دوی دا پارا حق یا بلا معنی استحق علیم چه زای شوی دے حق الاولیان چه دوی نزدی دی مڑیتا فیقسمان بالله نو قسمونو کی بالله تعالی باندې لشهادتنا چې زمونږه گواہی حق کو ډیر زیاته حقدار ده من شهادته ما دا غوی د گواهینا او ما ته دینا او مونږه زیاته نه دی کړي ان یقینا مونږه اذن پدا ټیم کې لمن الظالمین خامخا د ظالمان نه یو فیقسمان بالله نو قسمونو وو کی دوړ په الله تعالی باندې لشهادتنا چې خامخا زمونږه گواہی احق کو ډیر رښتینی ده ډیر لایق ده من شهادته ما د گواهی د دوینا وما تدینا او منګه زیاتې نه دکړې ان یقینا منګ با اذن پدا واخ کې لمن الظالمین خامخا د ظالمان نه یو ذالک دا کارو ادنا ډیر نږدې ده ان یاتو د خبرتا یاتو چراتل بکئی بشهادت دوی په گواهی سره چې دوی براتل کوي بشهادت په گواهی سره علا وجهها په صحیح طریقه باندې ذالک دا خبره ادنا نږدې ده ایاتو دته چې دوی با اداب کی راتل وکړي بشهادت گواهی ته علا وجهها په صحیح طریقې سره او یخافو یا دو بو یریږي ان ترد ایمان چې واپس بشي قسمونه او یخافو یا د وجی د یری د الله تعالی نه دوی به یریږي او یخافو یا به یریږي ان ترد چې واپس بشي ایمان قسمونه د دوی بعد ایمانهم
پس د قسمونو د دوینا واتقوا الله ویرګ الله تعالی نو واسمو واوري والله الله تعالی چې لا يهدي القوم الفاسقين هدایت نه کوي قوم فاسقانو ته